کچری ستاسو په مخ باندې توبې وي کم ته چې هایپر پیګمنټیشن ویل شي یا ستاسو په مخ باندې اوپن پور وي یعنی ورکوټي شان سوري ډیر زیات وي یا د هغې سره بلیک هیډ وي لکه څنګه تاسو ته په تصویر کې لیدی شي یا ستاسو د مخ سرمن ورینکل طرف ته روانه وي لکه څنګه انسان عمر زیاتیږي او د هغه سرمن په زړېدو طرف ته روانه وي همدغه شان د وخت نه مخکې ستاسو سرمن زړېدو طرف ته روانه وي یا ستاسو په سرمن باندې کیراټوسس پیلیس وي یعنی لکه څنګه تاسو فرمیچر ګوړې والي او دغه په سرمن باندې څنګه دانې وي لکه تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي دغه شانې ستاسو په سرمن باندې راوځي او ستاسو په خپو باندې هم وي چې هغې ته سټرابري لیګ ویلی شي نو دې ټولو علاماتو دپاره یو داسې کریم زه تاسو ته ښیم چې دا برانډډ کریم دی او د دې ریزلټ ډېر زبردست او د دې سایډ افیکټ او نقصانات هم نشته دی چې د دې نوم ګلایکولیک اسیډ دی نو که چیرې دا تاسو استعمالوئ نو دا به تاسو د شپې دوران استعمالوئ او که چیرې دا نرینه استعمالوئ نو د 6% نه 19 تر 10% کې به تاسو دا نرینه استعمالوئ او که چیرې دا زنانه استعمالوئ نو د 3% نه 19 تر 6% درمیان کې به هغه دا استعمالوي او اول شروعات په تاسو د دې د لو پرسنټ نه کوئ یعنی که چیرې نرینه استعمالوئ نو د 6% نه به شروعات کوي او که چیرې زنانه استعمالوئ نو د 3% نه به شروعات کوي او د هغه څوک نشي استعمالولی د چا عمر چې د 18 سال نه کمی او یا که چیرې د هغه چې کم د مخ سرمن د هغه ډېره زیاته خشکه وي کم ته چې ډرای سکین ویلی شي مخ او د هغه د مخ سرمن یا نوره سرمن ډېره زیاته خشکه وي ځکه چې په دې دوران کې دوی دپاره داسې دي چې اریټیشن جوړوي او هغوی دپاره په دې دوران کې نقصاني دی او د هغه چې کم مخ دی هغه غوړه ماده نه پیدا کوي یعنې زموږ د مخ سرمن لاندې شیبیسیس ګلینډ دي چې هغه غوړه ماده پیدا کوي چې هغې ته سیبم ویلی شي او کله هم چې د انسان سیبم پیدا کیږي نو د هغه د مخ سرمن دغه شان نور وجود سرمن غوړه پاتې شي نو که چیرې د هغه په وجود کې سیبم نه پیدا کیږي نو په دې دوران کې به یې هم نه استعمالوي او کله هم چې تاسو دا کریم استعمالوي نو تاسو به د شپې ټایم کې دا لږ ولګوئ د خپل غوږ نه وروستو د چک کېدو دپاره نو که چیرې ستاسو په سرمن باندې سوځېدلی خارښت یې نه راوستو نو دا بیا ستاسو د سرمن سره پرفیکټ دی خو په اول او په دویم ځل باندې لږ شان راولي چې هغه هېڅ مسله نه کوي نو دا تاسو په مخ او په نورو سرمن باندې هم لګولی شي سوا د پرایویټ ځایونو نه کله هم چې تاسو دا استعمالوئ نو د شپې دوران کې به تاسو دا په مخ باندې ولګئ او سهار به یې تاسو فیشواش سره وینځئ او که چیرې په دې دوران کې تاسو نور کریمونه هم استعمالوئ که چیرې د هغې فارمولا ریټینول یا سیلیکسیلیک اسیډ وي نو په دې دوران کې دا ورسره تاسو استعمالولی شي چې هېڅ نقصان نه کوي او د دې سایډ افیکټ او کنټرا انډیکیشن یعنې ممنوعات هم دومره نشته دی ځکه چې دا ډېر ښه برانډ دی او دا ریسرچیبل برانډ دی او د دې ریزلټ او فیکیسي ډیره زبردسته ده نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي دغه شان انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او د نور فرینډ سره یې هم شیر کړي چې د هغوی هم دا مسلې ختم شي شکریه الحافظ